د شمالي وزیرستان کجوري سیمه ته کجوري ولې ویل شي؟ د دې سوال جواب به هلته درته میلاو شي کله چې د کجوري سیمه ته راشي او خوشا د کجورو ګڼ ځنګل او بوټي په نظر درشي. دغه کجوري نه یوازې د ذکرخیل ایدارخیل او ای پی سیمه خلکو د کاروبار وسیله ګرځېدلې ده بلکې د بنو میرانشاه په سړک به ګڼ شمېر ځوانان هم په نظر درشي چې د دې کجورو د خرڅولو په وسیله باندې د سکولونو او جیبونو د خرڅ پوره کولو هڅې کوي. و دا غندی خجیره دا خلی دغه د مرلی په علاقه کې شي د لږګارم دی بس که خیر و میږي زنوري او بانی تازه ندريمي میروم شاته زنه دريمي د تاخیل تازه ندريمي دلته د خجیره ترکی شو د مکتر مجب سترټی چې دا وخلا او یاره دې پر خولي چې وای خوري د بال بایته سي د بال باشي وخوري. د ذکرخیل سره تعلق لرونکو یو ځوان وایي هر مازدیګر د ټولو کلیو ځوانان سړک ته کجوري را اوباسي او بیا دلته یې خرڅوي او په هغه د خپل کور او ځان ضرورتونه پوره کوي. ولې خاص کر غریب خلک کوم دغه زیاته پیدا نه خالي ورځ وته 1200 جړی ملاوي کی چې چا ډېر کجوري چې چا کم یو 400-500 روپیا اخلي نه دا خلک شخصي دار سړي 2-3-15 لاس یار سړي دي. د کجوري سیمه خلک وایي دغه کجوري دلته خپل پیدا شوي دي که حکومت چرته د ډکی د کجورو باغونه دلته جوړ کړي نو نه به یوازې د سیمې خلکو د پاره د آمدن او کاروبار وسیله وګرځي بلکې په ملکی معیشت باندې یې هم یو ښه اثر غورځېدلی شي. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، میرلی، شمالي وزیرستان.